السلام علیکم ملګرو حکمت جان ما امید لرم چې ټول باروغ او جوړ یو د جن په مازو کې وي ملګرو دا ورځ نیمینه د یو ویډیوز په فیسبوک باندې ډیره وایرل روانه ده وای چې د اذان ټیک ټاکر لیک شوی ویډیوز راغله دی ویډیوز کې به ټول حقیقت در سره شیر کوم چې دا ویډیوز د اذان ده او کنه ده دا وایس د اذان دی او کنه دی تاسو دا ویډیوز را سره وګورئ دا ویډیوز کم وایس چې دا به سره لګون ته کې شیر کوم دا صرف د لپاره شیر کوم چې تاسو تسلی وشي دا وایس چې کوم دا د اذان وایس سره ټو سیم دی ډیر ملګری دا وایي چې دا وایس د اذان دی صحیح تاسو دا ویډیوز کلیپ ووري به سره خبرې اترې کو سيدي جزاك الله خير إذا كذبت ملګرو تاسو دا ویډیوز وکاته ډیر ملګری دا وایي چې دا ویډیوز د اذان ده چا څنګه تنقید کړی چا سوي دي چا ځان لا غلط الفاظ استعمال کړي چا څه کړي کنه خو نن سبا ملګرو تاسو ته به پته چې زموږ په پښتنو کې دا یو شی دی چې یو کس مشهور شي یا داسې مالدار شي داسې بل څه بریا ترلاسه کړي نو زموږ پښتانه په دې کې خلک نه پرېږدي هغوی خپې وایي د هغوی مخالف ویډیو جوړوي کله څه کوي هغه صرف دا وایي چې دغه کس دومره شهرت وموندلو دی سره وموندلو نو هغوی بیا نشي برداشت کوی هغوی د هغه خلاف ویډیوز جوړوي او د هغوی پخې وایي چې یاره دا داسې کامیاب سله شو سیده یوه خو دا وجه ده بله وجه دا ده وایي چې دا ویډیوز چې کومه ده ډېر ملګري دا وایي چې دا ویډیوز موږ په 2007 کې کتلې ده 2007 کې چې ډېر ملګري اوس وایي چې دا د اذان ده نه دا ویډیو د اذان ماشوم نه ده دا سره نه ده دا ځکه نه چې ډېر ملګري دا وایي چې دا ویډیوز موږ په 2007 کې کتلې ده او دا هلته خو اذان خو تقریبا د ټول د 500 کالو وایي دا ویډیوز د بل چا ده ډېر ملګري به دا وایي چې دا وایس دا کوم وایس چې د اذان سره سیم ټو سیم دی دا یو کس اواز د بل کس په شان دی نشي کېدی یو کس شکل بل کس په شان دی نشي کېدی افسوس ملګرو خو به چېرته چې پښتون دی همیشه دپاره د یو بل خپې وایي چېرې دا کس کامیاب شو زه سره نشم کامیاب کېدی دا خو چې کامیاب شو ده به خپل محنت کړی وي خو ته محنت کوه چې ته هم کامیاب شي داسې یو ماشوم پورې داسې خراب ویډیوز ګنډه کول داسې خراب الفاظ استعمالول دا نه دي پکار یار اوس یو کس پسې ته غلطې خبرې وکړه یا ته ورته ووایې غلط کار یو شوی ته هغه باندې ور واچوې لیکن هغه نه وي کړی او تاسو ورته ووایې چې دا کار تا کړی دی نو اول چې ما له څوک ووایي زه به په زړه کې څومره خفه کېږم یار او هغه خو بیا ماشوم دی هغه به څومره هغه ته به د دې وجې نه تاسو چې دا کومه ویډیوز راغستې ده او تاسو ده پورې نښلولي چې یاره دا د اذان ویډیو نه د هغې ویډیو نه به ده ته څومره تکلیف میلاویږي یار که دا ستاسو بچو پورې ستاسو ورونو پورې څوک داسې خبرې وکړي چې یاره داسې ویډیوز راغلي داسې نو ستاسو په زړه به څه تېرېږي او بله دا چې دا نه چې دا یو بل ماشوم ده پکار دی چې تاسو په ده باندې هم پرده راچولی وای او دا ویډیوز تاسو نه شیر کولی او داسې خو زموږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث ته وایي چې من ستر مسلمن ستره الله یوم القیامه و انسان چې په انسان غیب پټ کړو یا پرده پرې واچوله نو ورځ د قیامت به الله تعالی د هغه غیب پټ کړي نو مه کوئ یار داسې ویډیوز مه شیر کوئ که د اذان ماشوم نه وي هم دا ویډیو شیر کول نه دي پکار نو پلیز دا ویډیوز مه شیر کوئ داسې کسانو له سپورټ مه ورکوئ که تاسو نن دا ویډیوز شیر کړه سبا به داسې ویډیوز تاسو پسې جوړه شوي هغه ویډیوز به خلک شیر کوي ډېره مننه ملګرو چې هر چېرته هم یې الله خوشحاله او بد لره نورمال راکړي اجازه د الله په امان